سلامونه قدرمنونکو تمره جوړ او خوشحاله بایست. زه مو شیرزاد سرود درکلی کوم. نن په دې خپرونه کې موږ په کندهار کې هغه ځوانان یا د ټولنې هغه اشخاص دي په تعلیمي، اقتصادي، ورزشي یا بېلابېلو برخو کې ټولنې ته خیر او ګټه رسېدلې وي او ځانګړي خدمات وړاندې کړي وي یا ځان یې ستړی کړي وي، د هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د جملې څخه نن زما سره په مرکه کې ښاغلی صفي الله محمدي راسره دی. نن به د ده پر ژوند، د ده تعلیم او د ده هغه کړي خدمتونه چې ټولنې ته یې په ډېر کم عمر کې څه کړي دي په دې باندې خبرې کوو. راسره پاتې سئ تر څو په دې اړه باندې تاسو د ځوانانو د هڅو څخه خبر سئ. ښاغلی صفي الله محمدي، ډېر ښه غسی شیرزاد سټوډیو ته. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. له تاسو څخه هم ډېره مننه چې راغلاست او موږ مو د دې وړ وبللو چې حال احوال سره واخلو. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. لومړی دا راته وایي چې اصلا خو کله چې تا په ټولنیزو رسنیو باندې موږ تعقیب وو، خورا لوړه اراده د تعلیم په بخش کې، خورا لوړه هیله او خورا یو مقاوم کس یې د ستونزو په وړاندې باندې ډېر یو لوی څرک معلومیږي ستاسو د باور، ستاسو د ارادې څخه چې تاسو د ټولنې د ستونزمن حالت په وړاندې هم تاسو درېدلي یاست. په ډېر کم عمر کې د ځوانۍ څخه سالمه استفاده کوئ او خپل انرژي صحیح داسې معلومیږي چې ډېره ښه استعمالوئ، استفاده کوئ. چې څه فکر کوئ، څه حس لرئ خورا لوړه اراده باندې روان یې؟ ژوند مبارزه ده او زه خپله په دې باور یم چې که چیرې ژوند ته تر ژوند سخت ونه اوسېږو بیا یې بایلو مخته نسو تللی او موږ ژوند کې کوم اراده چې لرو، کوم اهداف چې لرو، هغو ته نسو رسېدلی. نو زما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید د خپلو اهدافو او د هغې په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې واوسېږي باید ورته مقاوم پاتې شو. انسان اشرف المخلوقات دی، د هر څه وړتیا لري. دا نړۍ الله پاک زموږ لپاره خلق کړې ده. موږ باید په هر ډول حالاتو کې پاتې سو، د ستونزو سره مبارزه وکړو او همداسې روان اوسېږو. اوسني حالات کې تاسو تر ډېره پورې تعلیمي بخش کې ټټر ټکولی دي یا ذکر مو ټکولی دي. څنګه داسې یو اراده لرئ، څنګه داسې یو فکر لرئ د ستونزو د له منځه وړلو لپاره، د ستونزو څخه د وتلو لپاره د ژوند کومه برخه ډېره ښه ده چې موږ هغې ته ترجیح ورکړو؟ څنګه کولی سو د ژوند د سختۍ پر ځان باندې اسانه کړو؟ تر ټولو مهمه عموما په ټوله نړۍ کې یو شی چې ټولنه، ملتونه، هیوادونه او په عموم کې بشریت یې د پرمختګ، هوساینې او ابادۍ تر کچې رسولی دي. یوازینۍ لاره یې زده کړه د علم دی او پوهه ده. خو دا چې هغه هیوادونه بیا، هغه ملتونه بیا ژوندي دي او د خپل ژوند اتلان دي چې هغوی پر زده کړه باندې توافق ته رسېدلي واوسېږي، په واقعیت باندې دا منلې واوسېږي چې زده کړه د ټولو ستونزو حل لاره ده او ژمن ورته پاتې سوي واوسېږي. چې په همدې موخه باندې زه تر ډېره هڅه کوم چې په هر څومره سختو حالاتو کې که واوسېږي بیا هم دا ټولنه، دا هیواد او د اوسني عصر او نسل پر هر ځوان باندې، پر هر فرد باندې حق او مسؤلیت جوړېږي چې باید کار وکړي او همداسې مخته لاړ. ستاسو هڅه تعلیمي برخه کې د ټولنې د وګړو ته داسې فرصتونه برابروي چې هغوی ته د زده کړې زمینه برابروي. هڅه مو څومره اغېزمنه سوې ده، څومره ښه تاثیر یې درلودلی دی اوسني حالت کې؟ زموږ په هېواد کې عموما د تعلیم په اړه زیاتره وخت هغه انګېزه چې څه ډول باید موجود واوسېږي هغه په هماغسې حالت کې نه ده پاتې سوې. د دغه انګېزې د جوړونې لپاره د ستونزو درک او د خپلې ټولنې د ستونزو هغه علتونه معلومول مهم دي چې ولې موږ له زده کړو څخه لرې پاتې سوي یو او له زده کړو څخه لرې پاتېدل له ژوند څخه لرې پاتېدل دي. نو ځینې ستونزې ځینې وخت داسې بهانې او دلایل مې په ټولنه کې لیدل او اورېدل ورسره مخامخ کېدل چې اقتصادي ستونزې به د نه زده کړو یوه بهانه وه
نه زمینه سازي یو ښه محیط نشتون به د نه زده کړو یو بهانه و. د دغه بهانې د ختمولو په پار هغه ټول امکانات چې په واک کې مې لرل له همغه څخه مې استفاده کړې ده. ځوانانو ته مې د زده کړې زمینه مساعده کړې ده تر خپل وسه. که څه هم زه خپله یو ځوان یم، لا هم نورې زده کړو ته، کار کولو ته، مهارتونو ته اړتیا شته. خو کوم مهارتونه چې مو تر خپل وسه پورې خپل کړي دي، په ځان کې وړتیا وینو، باور لرو، نور ځوانان هم عقلا تر خپلې سټیج پورې راورسوو. بالکل. په ټولنیزو رسنیو باندې ستاسو لیکنې ډېرې تاثیرګذاره معلومیږي. داسې معلومیږي چې ډېره مطالعه کوئ. د خپلې مطالعې او په ځانګړي ډول ستاسو د تعلیم په اړه که راته ووایاست. 2013 کال کې د کندهار ولایت کې د کاکا سید احمد علي لیسې څخه په عالي درجه فارغ یم. انجینري پوهنځي ته کامیاب شوم، سیول انجینري څخه. له بده مرغه د ځینو ستونزو پر اساس باندې مې ونسبه کړی چې هماغه پوهنځي ته بیا ادامه ورکړم، چې دا مې د ژوند تر ټولو خطرناکه او ترخه خاطره وژنونکې ترخه خاطره هم حسابېږي. خو حوصله مې له لاسه نه ده ورکړې. بېرته هغه ستونزې چې ما لرلې، هغه علتونه چې زه یې دې ته پرې نه ښودم چې زده کړو ته ادامه ورکړم، بیا مې هڅه وکړه چې نور ځوانان باید دې ته اړ نه شي چې په هماغه ستونزو او علتونو په اساس باندې زده کړې پرېږدوي. نو په همدې موخه تعلیمي ډګر ته راګرځېدلی یم. لومړی مې له استادۍ څخه پیل کړې ده، ځکه زه خپله په دې باور یم چې تر درملنې وقایه غوره ده. نو که چیرې په ټولنه کې غواړو چې ناپوهي له منځه یوسو، موږ یو ښه استاد ته، یو ښه تعلیمي سیستم ته اړتیا لرو. د هماغه سیستم د رامنځته کولو لپاره له هماغه کال څخه چې پوهنتوني زده کړې مې پرېښې دي، که څه هم مخکې د مکتب په 10م ټولګي کې مې د ښوونکي په حیث، خصوصا د ساینسي مضامینو د ښوونکي په حیث دنده راپیل کړې ده. تر اوسه هممهاله په دې برخه کې پاتې شوی یم او لا هم تر خپل وس پورې به اراده لرم چې پاتې شم. فعلا سبا پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي په برخه کې یو ځل بیا مې اراده کړې ده چې زده کړې مخته یوسم. تر 4م سمستر مې رسولي دي، لا هم ادامه لري. دې په اړه راته وایه چې هدف دې څه دی؟ د زده کړو کومې برخې ته ځان ورسوئ؟ د زده کړو په کومه برخه کې تاسو لوړې درجې ته ورسېږئ تر څو ټولنې کې لا خدمت وکړئ؟ هڅه مې دا ده چې په ساینس کې کار وکړم، همداسې مخته ولاړ شم، د اوسنۍ ټکنالوژۍ سره مطابق تاسو مطابق ولاړ شم. یو بل پوښتنه چې ما خپل ډېر جالبه ده، ستاسو د فیسبوک پاڼې نوم چې دی نیکولا ټیسلا دی، چې د بهرنۍ تبې نوم دی. لومړی دا راته وایي چې څه لامل و چې تاسو د خپل فیسبوک پاڼې نوم دغه کړئ او دا کس بالا کوم لږ معلومات دې وړاندې کړي؟ جالبه پوښتنه ده. فیسبوک کې له کوم وخته مې همدغه نوم ټاکلی دی او وړاندې کړی دی. تر همدا اوسه تر نن ورځې پورې عقلا په ورځ کې زه له 5 څخه تر 6 تر 10 کسانو د دغسې پوښتنې سره مخامخ کېږم. دا لومړی ځل ستاسو دا پوښتنه کوم. جالبه بیا دا ده چې تر اوسه مې پر ډېر څه دا پوښتنه چاته ځواب کړې نه ده، همداسې مې مبهم پرېښې ده. خو تاسو ته جوابوم. علت یې دا دی چې عموما په نړۍ کې ځینې کسان داسې تېر شوي دي چې هغوی ټول بشریت ته یې خیر رسېدلی دي. کومې رڼا ته چې موږ تاسې اوس ناست یو، مرکه کوو، د یو بل د لیدلو توان لرو په همدغسې توره شپه کې، د یو داسې انسان له برکته ده چې هغه واقعا خپل ژوند، خپلې هڅې او خپلې لاسته راوړنې یې د بشریت په فکر قرباني کړي دي او همدغه نتیجه ده چې نن موږ تاسې وینو. نو نیکولا ټسلا هماغه کس دی چې د لومړي ځل لپاره ایسي برېښنا اختراع کړې ده. قدرمنونکو، صفي الله محمدي د ده په څېر لا هم ډېر ځوانان په ټولنه کې موږ لرو چې واقعا د زړه د اخلاصه بې له کوم منفي فکره یا بې له کوم امتیازه یا بې له کوم بل مقصود څخه د یوازې د ټولنې د خدمت لپاره
خپل لیڅ یا لستوڼي رانغاړي او بالاخره خدمات کوي. سپي الله محمدي چې تر اوسه ما مخامخ ورسره لیدلي یم، نو د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو څخه زه متاثره شوم او بالاخره مې هڅه وکړل چې تر څو د دغسې ټولنیزو ځوانانو یا د ټولنې هغه ځوانان چې واقعیت ډېر کار کوي، خدمت کوي په ځانګړي ډول تعلیمي برخه کې، هغوی باید تشویق سي، وستایل سي. زه د یو ځوان په حیث باندې د دې ټولنې د یو د ژورنالیزم د برخې د یو کارمن یا د یو خپرونو د وړاندې کوونکي په حیث باندې ما دا وغوښتل چې زه دغسې ځوانان لږ تر لږ د دې هغه اواز راپورته کړم، لږ تر لږ د دې یو معنوي تشویق وسي. د ټولنې د بډایه، شتمن او بنفوذو خلکو څخه مو هیله دا ده چې د ټولنې دغسې ځوانان چې په تعلیمي، اقتصادي، ورزشي او بېلابېلو برخو کې دې کارونه کوي، هغوی تشویق کړي، ویې هڅوي، ویې ستایي، تر څو ټولنه مو لا په بېلابېلو برخو کې پرمختګ وکړي. تر بیا چې زه شیرزاد تاسو ته ښه راغلاست وایم، پر الله مو سپارم.